پاکستان په تیرو 14 ورځو کې له 40,000 زیات افغان کډوال په جبري ډول د تورخم له لارې هیواد ته راړولي دي. د اسلامي امارت مسؤلین وايي پاکستان په وروستیو ورځو کې د افغان کډوال د جبري ایستلو لړۍ چټکه کړې او دوی تازه راستنه شوو ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړې دي. تورخم ښارګوټي کې د کډوال د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وايي په تیرو 11 ورځو کې تقریبا 7,000 کورنۍ راغلي دي چې د 40,000 په شاوخوا کې افراد لري چې په دې کې اسناد لرونکي او غیر اسناد لرونکي ډیپورټي کورنۍ او ډیپورټیان هم شته دي. ورته مهال په جبري توګه راایستل شوي وای له یو لوري ترې پاکستاني پولیس په بېلابېلو پلمو پیسې اخیستې او له بل لوري پاکستاني موټر چلوونکي د دوی له مجبوریته په ناسمې استفادې لوړې کرایې اخیستې چې دې چارې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ننګرهار او کونړ ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانه راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړه. ډیر افغانان د سختو او کړاوونو کیسې کوي. ځینې وایي په زور اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او ستنېدو سره نه د سملاسي لګښتونو پیسې او نه هم د کارولو اړتیا وړ توکي لري. همدې وخت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړی هغه افغان کډوال چې دریم هیواد ته د لیږدېدو په تمه هلته میشت دي باید د روان اپریل تر پایه ځای پر ځای شي کنه شړل کیږي. پاکستان د اپریل پیله دغه هیواد کې د میشتو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوال د ایستلو بهیر ودروي او دا پریکړه د کډوال د ستونزو د زیاتېدو لامل بللې ده. پاکستان لا هم د 2.1 میلیون قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو کوربه‌توب کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري UNHCR په وینا له دې منځه 1.3 میلیونه خلک د نوملیکنې کارت POR لري چې څه باندې 52% په خیبر پښتونخوا ایالت کې ژوند کوي. دغه راز 800,000 افغان کډوال د تابعیت کارت ECC لري چې ډیری په خیبر پښتونخوا کې میشت دي. زرګونه افغان کډوال چې کلونه په پاکستان کې ژوند کړی د خپل ناڅرګند برخلیک په تړاو اندېښمن دي. ډیری پر شخصي کاروبارونو، کوچنیو سوداګریو او د کارګرۍ په بازارونو کې پر کار بوخت دي او ځینې ان په پاکستان کې زیږیدلي او هیڅکله افغانستان ته نه دي راغلي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي دي په کور دننه له پاکستان څخه د افغان کډوال د نوي لړۍ د ښه مدیریت اسانتیاوو چمتو کولو، د ستونزو حل او له اړوندو نړیوالو او حکومتي بنسټونو او ادارو سره پر همغږۍ خبرې او پریکړې شوي دي او له پاکستان څخه راغلو کډوالو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی او هغوی ته به په هر برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.